جهلت عيون الناس ما في داخلي. د اسلام تر راتلو مخکې پر بیت الله شریف باندې خلکو لڅ طوافونه کول، لڅ کالي به کښلي ټول، او دا خو پرېږده چې یوازې نارینه او زنانه به دواړو لڅ طوافونه کول، کالي به ټول کښلي. اوس د انسان چې حیا تر دغې اندازې ورسېږي چې د الله په حرم کې کالي ټول وکاږي، لڅ لغل د الله پر بیته باندې راګرځي، یوازې دا یم نه وي په سوونو کسان یو له بله سره شرمېږي نه، او دا خو پرېږده نارینه او ښځې هم نه سره شرمېږي. نور به په دې انسان کې پاته څه دي چې حیا دغې مرتبې ته ورسېده. حتی د تفاسیرو کې بعضې داسې خبرې اهل تفسیر ذکر کړي دي چې هغه اوس په دې مجلس کې د حیا په وجه زه نسم کولی، چې دا به د ښځو د طواف په وخت کې نارینه ورته کولي. دا داسې الفاظ دي چې موږ ته له هغه تعبیره حیا راځي، موږ یې نشو کولی. دغه وخت چې راغی چې د نارینه و د ښځو حالت دا شو، نو چې حیا داسې له مابینه ولاړه، زنا خو خود به خوده په ټولنه کې خپرېږي. زنا داسې عامه سوه. په بخاري شریف کې حدیث راځي چې د زناکارې ښځې پر کور به بیرغ ولاړ، په کلي کې چې به زناکارې ښځې وې پر کور به بیرغ درولی ور چاپېږي، چې یو مسافر به راغی دا ارزو به ورسره پیدا سو، خو بیرغ پر ولاړ و، بیا چې به کور ته ورته یې لا ښځې سره به زنا کول. داسې زناکارې ښځې وې چې کوشنی به پیدا سی 10 12 15 کسان به راوغوښتو، ورته وبې ویل چې تاسو خبر یاست، تاسې هر یو له ما سره بدپیلي کړې د دوی بولور. نو د دې هلک ذمه داري اوس څوک اخلي؟ دا د چا زوی دی؟ بیا چې به دې پر هر چا لاس پرېښوی هغه به د هغه زوی و، هغه بیا انکار نشو کولی. داسې ډېرې خبرې. دغه شیطان داسې سلطه پر دې انسانانو باندې وکړه چې کالي یې ځینې وکړو، حیا یې ځینې یووړه، انسانیت یې ځینې صرف کوي، مطلق حیوانیت یې خپل څه خلکو لڅ لغړ ګرځېدو لکه حیوانان نه سره شرمېږي. بس لکه خره، هر ځای چې خره پر خرې پښې پورته کړې لا بله خره نه شرمېږي، نه له غوایي شرمېږي، نه له موږه شرمېږي. داسې انسان کې الله یو ماده د ترحم و د وسیلې ایښې ده، د انسان پر ژوندي مخلوق زړه سوځي، بیا خاص طور قریب باندې خو یې ډېره خوا بدېږي، اولاد یې بیا بالکل ورته محبوب وي. دغه د وسیلې و د محبت ماده هم شیطان ځینې وکړه. ژوندۍ لوڼانې به را په شا کړې، را وابېستې چې کلور به پیدا سو، هلته به یوړه غار به ورته پرې کوي، دغه یې به کې کښېښو، دې به سترګې روڼې ورته نیولې وې، خاورې به پرې راواړولې، او په هغو خاورو کې مړه سوه، دی به راریښولې. واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. د قیامت یو کیفیت الله بیانوي چې کله له دغې ژوندۍ پټې سوې نجلۍ څخه سوال الله وکړي چې ته پر کومه ګناه مړه کړې. د وسیلې و د ترحم انداز دغه چې یو څوک خپل اولاد سره دغه کردار کوي، له بله سره به څه حال. نو خلاصه دا سوه چې شیطان مطلق انسانیت له انسانانو سلب کړي، ځینې یو د شیطان رسول چې کمې منصوبې شیطان تصویر کړې وې هغه ټولې پر انسانیت تطبیق سوې. انسانان مطلق د شیطانانو غلامان سو، چې څه شیطان غوښتو هغه یې په انسان کولای سای. او یوازې عرب نه، یوازې مشرکین نه، یهود هم د شیطان غلامان وو، تر اوسه یې لا غلامان. نسوارا انګریزان هم د شیطان غلامان وو، تر اوسه لا مشرکین هم د شیطان غلامان. په دغو ډلو کې تر اوسه هم دغه بې حیایي سته چې د چا اختلاط و ګزاره ورسره راسي. په یهودو و په نسواراو کې اوس هم دغه، خو پر عربي دنیا د الله احسان وشو. په دغسې معاشره کې، په داسې ټولنه کې الله نبي علیه السلام را پیدا کوي چې هغو طوافونه لڅ کول، د هغو زنا افتخار و، قتل و قتال د هغو افتخار و، غلا و لوټماري د هغو افتخار و، حیا له مابینه تللې وه، وسیله له مابینه تللې وه. صرف حسد و تکبر و تعصب په انسانیت کې جمع، او شیطان غوښتو چې څه شیطان غوښتو هغه وشو. دعني فقلبي